یو حدیث دی ډیر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کله قیامت پر ورځ اجرونه تقسیمیږي کنه نو د مصیبتونو والا به رامخکې شي په دوی به اجر تقسیمیږي په چا چې مصیبت راغلی څوک بیمار و څوک غریب و واورئ دا ګورئ ښه څوک غریب و څوک بیمار و د چا بچي نه کیدو په چا قرضې ډېرې وي چاته څه مصیبت چاته څه مصیبت دا ټول به رامخکې شي دا د چا موبایل کوی بند کړئ موبایل نو دا مصیبتونه والا به رامخکې شي کله چې دوی دا اجرونه ویني که نه کله چې دوی دا اجرونه ویني چې د بېحسابه اجر الله ورته ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغوی به بیا وایي وی ارمان چې په موږ دومره مصیبت راغلی وی چې چا په منګزو باندې زموږ د غوښې منګز کړی وی ارمان چې په دنیا کې د اوسپنې په منګزو باندې چا زموږ نه د غوښې منګز کړی وی په موږ داسې سختې راغلی وی ولې هلته اجر ولیدو چې دا خو لوی اجر دی نو غربت په دې صبر او الله به لوی اجر دې سړي له ورکوي بل یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله په خپلو بندګانو ښه پوهېږي د چا سره غریبي مناسب ده هغې غریب کړی د چا سره مالداري مناسب ده هغلی مالداري ورکړې ده خو بعض خلک ګورې د الله بندګي په مالدارۍ کې نه کوي نو د هغوی سره څه مناسب دي غریبوالی بعض په غریبوالي کې ګډې وډې وایي نو د هغوی سره مناسب دی چې مال وسري نو ته چېرته دا مه وایه چې زه ولې په دې حال یم په دې کم چې یم دا به ستا دپاره غوره وي د آخرت په لحاظ د دین په اعتبار سره دا حالات په کمو کې چې ته یې دا به ستا دپاره څه وي دا به غوره وي چېرته به د الله نه ګیلې شکوې نه کوئ او څه چې په تقدیر کې نو په هغې کې زموږ دپاره څه دی خیر دی او یو لوی رب په عرش د پاسه دی هغه به موږ نه ضایع کوي هغه به موږ نه ګډوډ کوي هغه خپلو بندګانو سره ظلم زیاتی نه کوي نو چېرته په مصیبتونو کې ګډوډ کېږم نو د پته لري داسې ملګري شتي غریبانان اکثر غریبانان دي خصوصا مسافر چې دلته راځي چکر وله خو نه راځي یو سړی خپل ملک پرېږدي خو ضرورت یې دی که نه څه عذر یې دی که نه هسې څوک ملک پرېږدي نه پرېږدي نه هسې څوک مور پلار خوا پرېږدي نه څوک د ښځې بچو خوا پرېږدي نو دې ټولو ملګرو ته موږ دا وایو چې په عرش یو لوی رب دی هغه به موږ نه ضایع کوي او زه اکثر ملګرو ته یو مثال ورکوم چې کله دا پلار راولېږي خپل بچي سره لوبې کوي ماشوم نو اوچتوي او بیا یې رانیسي نو چې بر یې ګزار کړي نو هغه ماشوم جاړي که خاندي ولې خاندي پته وده چې لاندې یو مټور سړی ولاړ دی ما به رانیسي ما ځمکې ته کته نه پرېږدي نو په عرش باندې یو رب دی څنګه به ما او ته ناامیده کېږو مسلمان د ناامیدۍ خبرې نه کوي هر حال کې به انشاءالله الله زموږ مرسته کوي خو که موږ چېرته د دغه رب لاره مضبوطه راونیوه که نه نو بیا ډېر غیرتي ذات دی ګوره ډېر غیرتي ذات دی چېرته به دې یوازې پرې نه دي او چېرته به دې ګډوډ نه کړي